السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده د ښه رابطې تدریس. ډیر عمر کېدی چې موږ د مشترک ژوند د روابطو اړوند خبرې نه کولې او یو ډول سره دا خبرې بندې وې. راځئ نن بیا د ښه روابطو اړوند خبرې وکړو. مشترک ژوند کې عموما کله چې هلک و نجلۍ واده سره وکړي یا میړه و ماینه ژوند سره کوي، تاسو به ډېر اورېدلي بعضې نارینه وایي زه نه پوهېږم چې زما مېرمن ولې زما څخه خفه کېږي، زه نه یم په خبره زما مېرمن ولې داسې ده. یا بعضې کسان وایي که هر څومره ډېر غټ کتابونه موږ د ښځو د شخصیت اړوند ولیکو، دا به ښځه موږ نسو تعریفولی. ښځه قابل د شناخت نه ده، یا ښځه اسې ده یا اسې ده، یا ښځې داسې دي او اسې دي. دا خبرې ډېرې کېږي. راځو دلته مشکل په چا کې دی؟ په ښځو کې دی که په نارینو کې دی؟ عموما رابطه چې خرابېږي په دنیا کې نارینو خرابه کړې ده، ځکه چې نارینه د ښځو اړوند معلومات نه لري، په ښځې نه پوهېږي چې زه په ښځې څه وکړم. دوی داسې فکر کوي چې کله ښځې ته زه راځم اتاق ته، یو جوړه کالي ورکوم، خوراک ورکوم، اتاق ته ورته راځم ورته وایم چې راځه جنسي رابطې ته، راځه ما او تا جنسي رابطه نیسو. دا ژوند دی؟ نه خیر، دا ژوند نه ده. یو میړه باید و میرمنې ته خپل په ټول د ژوند کې د شروع څخه تر پایه پورې هېڅ وخت ونه وایي چې پلانۍ راځه جنسي رابطه ونیسو. ښځې دا نسي تحمل کولی. ښځه د دې دپاره چې تاسو یې جنسي رابطې ته آماده کوي، باید کار ورسره پیل کړي. تاسو په جنسي مسایلو کې دا زده کړله، که چیرې تاسو د خپل میرمنې سره عاطفي روابط شروع کوئ، لمس مرحلې ته ځئ او بیا متوجه کېږي چې ښځه و جنسي رابطې ته نه ده آماده، نو تاسو خپل چټکه جنسي رابطه ترسره کړئ. جنسي رابطه ترسره کوئ تر څو چې شي تاسو دغسې اجره جنسي رابطه ونیسئ. خو د دغه پروسې ته د تګ لپاره بعضې مسایل دي چې خبرې باید پر وکړو. راځو وایي غلطي کول. موږ ټوله غلطي کوو، ټوله انسانان غلطي کوي. وایي که خپل غلطي ومنو او د خپل غلطي د جوړېدو دپاره کار وکړو، دا داسې معنا لري لکه خار چې مو په ګل بدل کړي. وایي موږ غلطي د ناپوهۍ څه کوو. نارینه د ناپوهۍ سره روابط خرابوي، د پوهې سره نه خرابوي. آګاه نارینه، هوښیار نارینه، باهوشه نارینه روابط نه خرابوي. روابط عموما بېسوادو نارینو خراب کړي دي. بېسواده نارینه کم نارینه دی، هغه نارینه چې د ښځو اړوند هېڅ معلومات نه لري. بله موضوع ده، وایي مهارتونه زده کړئ او ځان او کورنۍ وژغورئ. تاسو نارینه باید دا زده کړئ چې ښځه څنګه وساتئ، نو تاسو به خپل روابط ساتلی. وایي ښه نیت بسنه نه کوي. یوازې ښه نیت نه دی مهم چې ته وایې زه خپل مېرمنې ته ښه نیت لرم. وایي تاسو آګاه اوسېدل شرط دی. ته باید آګاه یې چې ښځه ستا څه غواړي. آګاه ژوند یو هنر دی او تاسو باید هنرمند واوسېږئ. وایي ستاسو ابدي کور او سکون ستاسو د ژوند ملګری دی، نه شتمني، نه شهرت، نه پیسې. وایي خپل کور ته داخلېدو لار زده کړه. که ښه کور ولرې، د ځان او نورو مرسته کولی سې. یعنې که ستا مشترک ژوند ښیي، که ته په مشترک ژوند کې خوشحاله یې، که ته مینه لرې، یعنې ته خپل کور لرې، ته ژوند لرې، ته کولی سې ماښام راسې کور ته استراحت وکړې، سهار ځینې ولاړه سې. لیکن که دا شی نه وي، ته نه سې کولی یو ښه ژوند ولرې. تاسو به ډېر قوي نارینه لیدلي، ډېر قوي نارینه یې، ډېر اعتماد په نفس لري. دوی یې ولې لري؟ ځکه چې دوی پوه یې، آګاه یې، خپل د مېرمنو سره ښه روابط لري او مېرمنې یې بېرته ښه روابط ورکوي او دوی خوشحاله ژوند لري. د ناپوه نارینه عموما د مېرمنې سره جنګ و جدال او دعوي. جنسي رابطه په آګاهۍ، تمرکز، درونبیني، متقابل درک او مینې سره ښکلې کېږي. جنسي رابطه دا نه ده چې ته مېرمنې ته وایې چې راولاړه سه راځه زه ورته جنسي رابطه نیسو. دا چې ښځې تا ته شوق یې لا خرابېږي. ته څه راته وایې؟ څومره بې عقل انسان دی. وایي خپل ضمیر روښانه کړئ، آګاه سئ، ځان خبر کړئ د ښځو د دنیا څخه. ښځه عاطفي موجود ده. ښځه و خبرو ته ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، ډالۍ ته ضرورت لري، ستا توجه ته ضرورت لري.
بعض وخت نارینه وایي وایي ښځه مې داسې کوي هسې کوي ښځه مې ښکنځل راته کوي ښځه زما بې احترامي کوي ولې کوي ځکه چې ته یو ښه هیبت لرونکی دروند کس نه یې د هغې په ژوند کې وایي په ځواني کې جنسي انرژي ډېره وي تاسو د دغه جنسي انرژي څخه په آګاهۍ کار واخلئ خپل د مېرمنې سره په آګاهۍ سره جنسي رابطه نیسئ ژوند ته نوې انګیزه او هدف وټاکئ بیا نو د یو بل څخه خوند اخیستلی سي وایي هیڅ شی بې له غذا وایي په دنیا کې داسې یو شی نشته چې بې له غذا ژوند وکړي هر شی غذا ته ضرورت لري انسان و ډوډۍ ته ضرورت لري موټر و تیرو ته ضرورت لري تیاره هم موادو ته ضرورت لري چې په هوا سي هېڅوک بې له غذا ژوند نسي کولی وایي نو زده کړئ څنګه خپل رابطې ته غذا ورکړئ خپل د ژوند مشترک ژوند رابطې ته څنګه غذا ورکړئ ښځې ته عموما څه شی غواړي ښځه عاطفه غواړي توجه غواړي لمس غواړي د هرې ښځې دا هیله ده چې کله یې میړه څنګ ته ناست وي د هغې لاس لمس کړي د هغې لاس په لاس کې ونیسي تماس موجود وي نو بیا هغه ښځه ستاسو سره جنسي رابطې ته هم ژر آماده کېږي ولې د نارینو سره ښځې و جنسي رابطو ته نه آماده کېږي ځکه نارینه راځي یو دم ورته وایي راځه جنسي رابطه ونیسو دا یعنې هغه اصحاب جګر سره کې در ګډ وډ کې یعنې څه جنسي رابطه ونیسو ته باید هغه دې ته آماده کړې چې ستا سره جنسي رابطې ته راسي ښه تغذیه ښه بدن جوړوي ښه مینه رابطې جوړوي وایي د ژوند پاتې کېدو دوهمه غذا څه شی ده اوله غذا خو یې عموما هغه غذا ده چې موږ یې خورو او تاسو هم کولی سئ یو مېرمنې ته ښه توجه وکړئ ښه مینه ورکړئ دوهمه غذا یې څه شی ده حس دی یعنې هغه څه چې په سترګو غوږونو پزې او بدن او ذهن یې حس کوو حسونو ته ښه شیان ورکړئ چې ښه ژوند تاسو ته بېرته درکړي د مېرمنې سره تنها داسې مه کوئ چې راځې لکه پرندګان حضرت محمد اسلام ویلي دي د ښځو سره د پرندګانو په رقم مه یو ځای کېږي چې په هوا یې راسئ پر کښېنئ خوند ځینې واخلې ځینې ایسته کېږي بلکې ستا ښځه باید تا حس کړي په سترګو وویني چې ته څه رقم په مینه ورته ګورې ښځې ته په مینه وګوره غوږونو کې ښایستې خبرې ورته وکړه د پزې د لارې باید ته ښایسته بوی ولرې چې ستا مېرمن ته حس کړي ستا بدن او ذهن باید حس کړي بیا نو ته یو ښه خاوند کېدلی سې ښځې دا شوق لري چې د نارینو یې ښه بوی ولاړ سي ته نارینه باید ځان داسې کې چې خپل ښځې ته یو داسې کس یې لکه الګو لکه مینه لکه هغه چې تا ته ډېر توجه کوي د ژوندي پاتې کېدو درېیم غذا اراده ده ته باید ښه اراده ولرې د ښه ژوند دپاره و اراده څه شي ده اراده ستا هیلې دي ستا امیدونه دي ستا شوق دی و اراده دې قوي کړه او واده ته کار وکړه واده په اسانۍ نه ساتل کېږي خلکو چې 40 کاله 50 کاله یو ځای مشترک ژوند کړی دا په اسانۍ نه کېږي د ژوندي پاتې کېدو څلورمه غذا آګاهي ده ځان آګاه وساته په جمع توګه او په فردي توګه ادا واوسېږه وایي زموږ فردي آګاهي زموږ د جمعي آګاهۍ څخه سرچینه اخلي دا چې ته په هر کم ټولنه کې اوسېږې که چیرې ستا د کور اوضاع خرابه وي ستا د پلار او د مور سره رابطه خرابه وي او هغه ستا د مېرمنې په ژوند کې مداخله کوي دا یعنې دا ستاسو رابطه ښکلې نه ده ښه نه ده ستا پلار او مور باید ستا په مشترک ژوند کې مداخله ونه لري ښه جمع انتخاب کړئ تر څو نسل ته مو کار کړی وي داسې کار مه کوئ چې ستا مور پلار ستا په ژوند کې مداخله کوي تا ځوروي ته هم چپ یې مهرباني شفقت خوشحالي او آرامش ذهن ته نامحدوده اشکال ورکوي نو تاسو کوشش وکړئ خپل مهرباني ډېره کړئ د مېرمنې سره شفقت مو پر ډېر کړئ خوشحالي ورکړئ آرامښت ورکړئ تر څو د هغې ذهن کې هم نامحدوده اشکال جوړ سي ستاسو اړوند وایي همیشه د ودې په حالت کې واوسېږئ وده وکړئ وایي هڅه وکړئ چې پیشرفت وکړئ خپل په روابطو کې د بدن ښایست ته کار وکړئ د بدن ښایست څه دی خپل د مېرمنې د بدن ښایست ته توجه وکړئ د ځان د بدن ښایست ته توجه وکړئ ښه لباس رانیسئ ښه غذا وخورئ د دې دپاره یې مه ساتئ چې ولا ودرېږه کور و باغ و شان برابر کړم ښه وخورئ ښه واغوندئ ښه ژوند وکړئ وایي تنهایي او جنسي رابطه
وایي تنهایي په جنسي رابطه کې په جنسي رابطې په توسط د منځه نه ځي. تنهایي دا معنا نه لري چې ته د یو چا څنګ ته ناست یې نو ته تنها نه یې. تنهایي یعنې دا چې ته د خپل مېرمنې څخه جلا یې. وایي خپل مېرمنې ته خپل د ځان اړوند خبرې وکړه، خپل هیلې ورته ووایه، خپل خبرې ورته وکړه، خپل د زړه حال ورسره شریکه، د هغې د زړه حال واوړه. یو بل ته د دوستانو په رقم واوسېږي، د دوو میینو په رقم واوسېږي، داسې کسان واوسېږي لکه په فلمو په ډرامو کې چې ویني. تاسو کوشش وکړئ ښه رابطه وپالئ تر څو ښه رابطه درسي. همیشه روابط نارینو خراب کړي دي. نارینه په دې نه دي خبر چې زه باید څه وکړم، د مېرمنې سره څنګه رویه وکړم. یو مېرمنه هم ضرورت لري چې ته ورته پلار سې، هم ضرورت لري چې ته یې ورور سې، هم ضرورت لري چې ته یې خور سې، مور یې سې، مین یې سې، استاد یې سې، شاګرد یې سې، زوی یې سې. دا ټول حالات باید ستا زده وي چې ته خپل مېرمنې سره څه رقم چلند کوې. د ښځو دنیا عاطفي دنیا ده، ستاسو د دنیا د نارینو د دنیا سره ډېر فرق لري. کوشش وکړئ د ښځو دنیا درک کړئ. دا خبرې مه کوئ چې والا زما ښځه زه د ښځو په خبره نه پوهېږم، ښځه داسې کوي، ښځه هسې کوي. ښځه ډېر اسانه ده چې ویې پېژنئ. کوشش وکړئ چې ښځو ته عاطفي مینه ورکړئ، عاطفي رابطه ورسره ولرئ. مننه.